پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته د پوځي وسایلو او وسایطو انتقال کېدلی سي په اولنیو هغو شرایطو کې چې نه موږ منظم وو او نه تیره اداره پاته وه دلته. په دغسې یو غیر منظم او داسې یو حیرانوونکی حالت چې موږ ورسره مخامخ سو چې نه موږ دا فکر کاوه او نه تیرې ادارې او امریکایانو دا فکر کاوه. په دغسې یو بې کنټروله حالت کې کېدلی سي بعضو خائنانو دا کار کړی وي، ملي خائنانو دا کار کړی وي چې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. او وروسته چې کله موږ خپل حکومت او یا ملي دفاع وزارت یا نور وزارتونو د خپلو وزارتونو چارې په لاس کې اخیستې دي، کارونه کنټرول سوي دي، بیا هیڅوک ثبوت نشي پیښولی چې کوم شی دی پاکستان یا کوم بل هیواد ته تللی وي یا نقل سوی وي. ازبکستان دی که خصوصا د هغوی سره په دې ارتباط خبره سوې ده، بار بار سوې ده، خو دوی مشکل دا وایي چې امریکایان موږ ته اجازه نه راکوي تر څو دا تیارې موږ بیرته افغانستان ته رانقل کړو. نو ستونزه دا ده په دې اړه بیا د امریکایانو سره هم خبره کړې ده او هغوی ته مو هم دا ویلي دي چې دا خو د ملت شتمني ده، د افغانستان حق دی، د هیچا یو شخصي شی نه دی، نو باید دا بیرته افغانستان ته وسپارل سي. په هر صورت موږ تر دې غوښتنه هیڅ نه یو تیر، هیڅ وخت نه تیریږو او تر څو پورې چې مو بیرته هغه هلیکوپتر او تیارې چې د هیواد څخه ایستل سوي دي هیواد ته راوړي نه وي، راوستلي نه وي، تر هغو به قرار نه کښېنو.